الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د اوبو او انرژي وزارت مشرتابه، د امارتي ادارو مسؤلینو، قدرمنو مشرانو، مجاهدینو، د تابلیه فرهون ایرانی شرکت مسؤلینو، د رسنۍ استازو او محترمو مېلمنو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر د خوښۍ دا دی چې د کابل ولایت اړوند په شکردرې ولسوالۍ کې د شایورس اوبو بند ګټې اخیستنې ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کوو او د اوبو د مدیریت په برخه کې یو بل مهم ګام پورته کوو. له هر څه وړاندې د افغانستان ټول شریف او غیور ملت ته د دغې مهمې ملي پروژې د بشپړېدو له امله مبارکي وایم. ګرانو هیوادوالو، دا یو واقعیت دی چې د اوسنۍ نړۍ په ځینو هیوادونو کې د اوبو قیمت د تیلو له قیمت سره مساوي دی، او دا د دې ښکارندویي کوي چې ورځ تر بلې د اوبو ارزښت لوړیږي. په اوسنۍ نړیوالو اړیکو کې او نړیوالو سیاست کې پر اوبو باندې د یو مهم اقتصادي عامل په توګه بحث کیږي، او داسې وخت هم راتلونکی دی چې د نړۍ په زیات شمېر هیوادونو کې به د اوبو ارزښت له نفتي او ځینو نورو کاني زیرمو څخه لوړ وي. له بلې خوا زموږ د هیواد په معاصر تاریخ کې د داخلي او تحمیلي جګړو او نورو داخلي او بهرني عواملو له امله د اوبو د مدیریت په زیربناوو کې مناسب او د اړتیا وړ پانګونه نه ده شوې. همدا دلیل دی چې کله د موسمي بارانونو یا د اقلیمي بدلونونو پر مهال زموږ د هیواد اوبه ډیرې او مشتې شي، نو دا آبادولو پر ځای د خوارو افغانانو کورونه ړنګوي، ژوندي انسانان وړي، د غریبو بزګرانو فصلونه وړي او عامه او شخصي تاسیسات له منځه وړي. خو نورو هیوادونو د اوبو وضعیت داسې نه دی. د دوی اوبه په ډیر مهارت د ذخیره او مهار کیږي، د خلکو کورونه آبادوي، فصلونه خړوبوي، د خلکو پر دسترخوان ډوډۍ زیاتوي، رڼا تولیدوي او د اقتصادي ودې مهمترین جز تشکیلوي. محترمو هیوادوالو، د کابل شایورس اوبو بند د هیواد د اوبو د مدیریت په برخه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. د دغه بند چارې په 1309 شمسي کال کې پیل شوي او د افغانستان اسلامي امارت په هڅو یې پاتې کارونه په مسلکي توګه پای ته رسېدلي دي. لله الحمد، اوس مهال دغه بند د اوبو رسونې، اوبو لګونې او د انرژۍ د تولید په برخه کې عملاً ګټې اخیستنې ته چمتو دی. یاد بند 8 متره لوړوالی لري او د 9.4 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري، چې له امله به یې شاوخوا 3500 هکتاره ځمکه خړوبه شي او 1.2 میګاواټه انرژي به تولید کړي. نوموړی بند به د هیواد خوارېکښو بزګرانو ته د اوبو لګونې په برخه کې یو منظمه سرچینه تامین کړي. د کرنې سکتور په وده کې به مهم رول ولوبوي، د خلکو فردي اقتصاد به پیاوړی کړي، د اړتیا وړ انرژي به تامین کې به لازمه ونډه واخلي او په لویه کې به د هیواد د اقتصادي ودې سره مرسته وکړي.
لکه مخکې مې چې یاده کړه د شاوروس بند د هیواد د اوبو د مدیریت په برخه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي، خو هیواد مو لا هم په دې برخه کې ډیر زیات کار او پانګونې ته اړتیا لري. په ننني عصر کې د اوبو زیاتېدونکې اړتیا او اهمیت ته په پام د افغانستان اسلامي امارت د خپلو اوبو د مدیریت او مهار لپاره د پایدار پرمختګ اصل په نظر کې نیولی. د پام وړ دوامدارې هڅې کوي ترڅو د اوبو د اړتیا وړ زیربناوې ورغوي او په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. انشاءالله د دغه لوی ملي او بنسټیز مسؤلیت په برخه کې مو ارادې پیاوړې دي. له ټولو محترمو هیوادوالو څخه غواړم چې د دې او نورو ټولو ملي پروژې په ساتنه کې د اسلامي امارت سره اوږه پر اوږه خپل فردي مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي او هیڅکله له ملي تاسیساتو څخه داسې استفاده ونه کړي چې خدای مه کړه د تخریب او ورانېدو باعث وګرځي. په پای کې د اوبو او انرژۍ وزارت له مشرتابه تخنیکي مسؤلینو د پروژې له ښاغلو انجینرانو او له اړونده قراردادي شرکت څخه ډیره مننه کوم چې د یادې مهمې ملي پروژې د بشپړېدو په برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه سرته رسولی دی. له توجه مو یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.